څنګه د ګوګل اکاونټ یا جیمیل پاسورډ بدل کړو. تاسو به راسئ په خپل موبایل کې به دغه جیمیل اپ را خلاص کړئ. پس به دغه د جیمیل په پروفایل په علامه کلیک کړئ. دلته منیج یور ګوګل اکاونټ په دې به کلیک کړئ تر څو خپل د جیمیل یا ګوګل اکاونټ پاسورډ بدل کړئ. تاسو به لږ لاندې راسئ په دغه ګوګل پاسورډ به کلیک کړئ. دلته به هغه خپل د سکرین لاک کوډ تاسو نه وغواړي دا به ورکړئ. اوس دغه د پاسورډ ځای ده په دې پاس لومړني کې به تاسو پاسورډ ولیکئ. هغه نوی پاسورډ زوړ پاسورډ تاسو نه بیخي غواړي نه، خاص چې جیمیل دې تاسو په موبایل کې خلاص شي نور پاسورډ بدلیږي، زوړ پاسورډ تاسو نه غواړي. په اثر کې به نوی پاسورډ ولیکئ او لاندې ځای کې به بیا هغه نوی پاسورډ دوباره ولیکئ. اوس زه دغلته یو پاسورډ لیکم، ما دغه پاسورډ ولیکه، په ځای کې به هم نوی پاسورډ ولیکئ او لاندې ځای کې هم هماغه نوی پاسورډ به دوباره ولیکئ. نو بیا به لاندې په چینج پاسورډ کلیک کړئ. نو دغه دا پاسورډ زموږ چینج شو، پاسورډ چینج سکسیسفول. نو زموږ پاسورډ اوس چینج شو، بدل شو. بیا به دغه کلوز کړئ. زموږ د دغه جیمیل یا ګوګل اکاونټ پاسورډ چینج شو. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ. نو ویډیو همدومره وه، که خوښ شوي مو وي لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې دغه زنګ نښانه مو ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړه به په وخت دررسیږي. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.